السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو څو خبرې شیر کړو. بېګا چې کومه لوبه شوې وه نو لوبې ته ناست وو چې ټاس وویشتی شو. نو ما ویل که چېرې افغانستان ټاس ګټلی او د بیټینګ فیصله وکړه نو داسې ووایه چې زیمبابوې بیخي دا لوبه نن نه ګټي، ځکه چې د زیمبابوې 30% چانس و او د افغانستان ټیم 70 و. نو چې څه ټایم کې افغانستان ټیم راشد خان ټاس وګټلو، د بیټینګ فیصله وکړه، میل اوس خو افغانستان ټیم دا میچ خامخا به ګټي او زیمبابوې میل یو 2-3 چانس یې نشته، ځکه چې دا نشي ګټلی. زیمبابوې به داسې ګټي. میل افغانستان ټیم چې وګورئ دی په چیسینګ کې لږ کمزوري دي چې کم ډېر میچونه کړي دي ابه دی په چیسینګ کې بیللي، خو میل دا به خامخا دا میچ ګټي، ځکه چې لومبی بیټینګ افغانستان ټیم وکړو. نو بیا ستا خدای من نصیب شه چې بس افغانستان ټیم بیټینګ ته ووتو روړه مایل ښه فیصلې وکړه. نو ګوربت لالا دی په 0 او ورپسې بیا په 36 کو 37 کې 15 تنان اوټو. نو بیا کریم جنت او محمد نبی لالا زبردست سینیر ویمه زوړ شوې خو سوړ نه شوې. هغه متل خلک وایي یاره وي نبي وي بس دی د 45 کالو دی او د 55 دی او د 80 دی او تاسو راشئ ته وګوره. والله زه یم بله د پاکستان او د ساوث افریقې میچ و او زه وایم چې د دغه نه یې ښه بیټینګ کړی د محمد رضوان هغه ووایي هلک دی او محمد بلاله د زمانو سړی دی. نو په 27 بالو 44 سکور کړ. زبردست بیټینګ نبی لالا ګورې غټ شرم افغانستان ټیم لا نبی لالا پټ کو. نو زبردست بیټینګ کریم جنت او محمد نبی لالا زبردست بیټینګ. بیا په دغه کې سکور لږ روان شو 145 ته سکور ورسېد دوستانو. خو بیا پکې چې د افغانستان اخیره کې کم سکور بیټینګ هغې بس خامخا زیمبابوې په خپل کور کې شیران دي نو بال یې سخت کو. نو بیا هغه سکور زه ځای پورې ورسېدو افغانستان ټیم پې ځان بچ کولی شو 145 ته دغه پیچ چې کم ایوریج سکور دی دغه سټیډیم نو 170 دی، خو دې 145 وکړو. د افغانستان بالینګ مضبوط دی. نو ما ویل یاره اوس هم د افغانستان ټیم دغه لوبه ګټلی شي. نو بیا چې زیمبابوې بیټینګ ته ووته نو وروره ویکټه چا هغې څنګه ویل چې موږ به ویکټه ورکړو، ویکټې خو غورځېدې نه، بس هغه یو ویکټ وغورځېد او بیا تر زما خیال دی تر 15 اورو پورې 2 ویکټې غورځېدلې وي. نو بس اخیره کې بیا پایم شروع شوه، خو بیا پکې نوین الحق تاسو ته په سکرین باندې دا وایډونه ښکاري په یو اوره کې 15 وایډونه نو بال وکړو. نو هغې سره هم په ټیم پریشر راغو او بیا پکې هغه ویکټ هم واخیسته. بیا زیمبابوې ته میچ بېګا به کله افغانستان ټیم ته راوړېدو او کله به د زیمبابوې ټیم ته. نو بیا چې څه ټایم کې نوین الحق هغه اوارو شو ویکټ یې هم واخیسته، بیا افغانستان ټیم ته میچ ووړېد اټومیټک. مې یاره اوس نه کېږي ځکه چې تقریبا 8 بال 20 کو 21 میل دا خو په یو کاؤنټ هم نه کېږي. بیا د زیمبابوې چې کم بالر و زه وایم چې ښه بالر و دغه ټایم کې د چکه نیمه وواله چوکۍ وواله رښتیا 2 چوکۍ ووالې او 2-3 سنګل یې ډبل یې وکړي. نو به دغې سره بیا سکور ډېر اسان شو. بیا یو بال او یو سکور و. مې یاره دا خو به خامخا دا بال میس شي. خو دلته ګوره راشد خان یو غلطي کړې وه. ته اوره مطلب تا سره فرید ملک تللی دی ورکه هغه له ورکه که نه. نو تا عظمت الله عمرزي له بال ورکو نو هغه خو دومره نه دی که نه لکه هغه یاکر نشي ویشتی. نو بیا ما ویل یاره دا یو بال دی ډرا شولو به ځکه چې سو یم. خو دلته مې چې سوچ وکړو ما د عظمت الله عمرزي ریکارډ وکتو نو هغه ځان دومره نشي بچ کولی. نو بس بیا هغه یو بال دلته بیا زموږ نیټ کې پرک هم راوګي موږ وایفای لګولې دلته خو کار یې نه کول. ویم چوکه تا چوکه شوې وه. نو ډېره زبردسته لوبه شوه، پویټو شو دوستانو او خوندوره لوبه شو. افغانستان ټیم دغه لوبه بایلله او زیمبابوې وګټله. نو زه به ورته وایم چې ښه لوبه، ځکه چې افغانستان ټیم نه لوبه ګټلو اسانه خبره ني، خو بیا زیمبابوې هم په خپل کور کې واله څه دومره اسانه ني. نو بهرحال ښایسته لوبه شوه. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته وایو چې بله لوبه به راشي او د زیمبابوې کرکټ مینوالو ته مبارکي وایو دا پکې راځي لوبه کې هار جیتي. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.